روم چې کله فتح شو، سیدنا عمر رضی الله عنه لاړ. کله چې لاړ نو عمر صاحب چې ډوډۍ وخوړله نو دا ګوتې یې وڅټلې، داسې چلی وکړه. دا حدیث ترمذي کې باب دی، دی کې باب لحق الاصابع. و د مجاهدینو امیر ناسو غالبا عبدالرحمن بن عوف دی، نو داسې ورته راوګرځېد وایي امیر المؤمنین دا د نوي تمدن والا خلک دي. څه وایي که نه، لکه وایي هغه زاړه خلک نه دي، دا نوې زمانه ده. دا ګوتې مه څټه، نو خلک به خاندي چې دا د مسلمانانو بادشاه دی ګوتې څټي. یاره عمره ډېرې میندې دې ستا نه قربان شي او ډېرې میندې به بچي راوړي، خو والله که ستا غوندې نر راوړي چېرته. نو عمر رضی الله عنه ته ویلې زه دې غوږ باندې دروند یم، خبره مې وانه اورېده، او مقصد یې دا چې دا خلک زما خبره واوري. دا ټول روم، دا ایټلي او دا علاقې دي، دا ټول دا زاړه زاړه انګریزان ناست وو. وایي ما وانه اورېده، ته لږ په تیزه وویوه. په تیزه یې وویلې، دا ټول متوجه شو. وایي دا خبره ده ویاو. نو عمر فاروق ورته وایي اترکو سنة محمد صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقه. و د دې قم عقلو دپاره، د بې عقلانو دپاره زه د خپل پیغمبر طریقه اوس پرېږدم، دا خو زما د پیغمبر طریقه ده. اترک سنة محمد لهؤلاء الحمقه. پخوا به داسې و، دا کافر به د دې مؤمنانو نه متاثره کېدل. نن زما دا مؤمن ورور او مؤمنه ښځه دا د کافرو نه متاثره کېږي.